تاسو دا سړی ماته راښودی سئ چې د هغه په لاس کې یو بم ورکوي او ورته ووایاست چې لاړ شه دا بم د خپل کور لاندې کېږده چې په هغې کې د بچیانو ووژل سي، سیاسرې ښځې ووژل سي، سپین ږیري مشران دې ووژل سي او دا کور دې تباه سي. یا به دا سړی لیونی وي که دا کار کوي، یا به د دې کور سړی نه وي او یا به خرڅ سوی. نو دی چې راځي راکټ په غاړه اچولی او دلته خپل کور د افغانستان زموږ شریک کور دی، د ټولو افغانانو شریک کور دی، دا راته ورانوي. خپل بچی، خپل سپین ږیری، خپل سپین سرې مور او خور کې وزني. نو څوک دی؟ لیونی دی؟ زه چې ورته ګورم خو دوی لیونیان نه دي، د دوی وطن نه دي، دوی خو وایي موږ افغانان یو. سره دی چې پښتون افغان دی موږ دپاره دا ښایسته خبره نه ده. خرڅ سوي دي، زه وایم و خرڅ سوي دي. په قرآن عظیم الشان کې وایي، په قرآن عظیم الشان کې وایي چې خیر الناس من ینفع الناس. زما دپاره هغه بنده مقرب دی، خدای تعالی جلاله شانه فرمایي هغه بنده مقرب دی چې زما د عوام الناسو خدمت وکړي. او د عوام الناس هره ورځ وزني